دا سړی چې کوم ستاسو پر سکرین په نظر راځي دا خاندي چې دلته تاسو لږ وګورئ د اسرائیل او امریکې چې کوم د ایران خلاف دا کومه جګړه شروع کړې ده په دې کې دې سړي ډېر اهم کردار ادا کړو یا د ډېرو ملکونو چې کوم صدر وزیر اعظمان دي د هغې نه هم زیات اهم کردار دا ادا کړو داسې نه خاندي تاسو دلته لږ وګورئ ده څه چلو کړو کله چې دلته په مشرقي وسطه کې په سعودي عرب عمان قطر دې ممالکو کې د امریکې چې کوم ډیفنس سیسټم یې لګېدلی وي پیټریاټ او دغه شان چې کوم موږ سره باقي نور ډیفنس سیسټم یې لګېدلی وي هغه ایران چون کرویشتي او هغې ختم کړي زیاتره به چې کوم دی هغې ناکاره کړو ختمې شوې نو دوی څه چلو کړو امریکې د داسې چلو کړو چې دلته په جاپان او په ساوت کوریا کې دوی دلته چې کوم ډیفنس سیسټم یې لګېدلی وي هغې څه وکړي هغې دلته راشفټ کول شروع کړل هغه د دې ځای نه راوړلې چېرته سعودي دې ممالکو ته یې راوړل شروع کړل سعودي او عمان قطر بحرین دې ممالکو ته چې دلته دا خپل اتحادي ممالک بچ کړي نو دلته ایران پریشانه شو چې موږ اخیسته وله ختم کړو دا وله نور راوړي نو ایران څه چلو کړو د دې چاینا ته کال وکړو چې دې څه غم کول پکار دي د چاینا صدر دې سړي ته کال وکړو دا چې کوم اوس خاندي راخاندي لکه داسې وکړه که نه چې په دوی طرف ته یو څو میزایل ور فایر کړه او ده په هر ټایم بټن باندې ګوته ایښي دا داسې وکړه چې یو څو میزایل د جاپان او ساوت کوریا طرف ته ور فایر کړلې او بیا څه بس چې کوم دی دوی ډونالډ ټرمپ کاکا د کال شروع کړو د یو سړي ته چې بس زر شابه دا ډیفنس سیسټم یې واپس راوړه کني خرابوي هم ده نه بس دې نه هغه ډیفنس سیسټم یې واپس هغوی دلته وړل شروع کړل او دا شان چې کوم دی ایران د یو غټې مسلې نه خلاص